وروسته له هغې کله چې مالی وزارت په یوه اعلامیه کې وویل له نړیوال بانک سره د پرلهپسې اړیکو او همکاریو په نتیجه کې دغه بانک د خپل دفتر له بیا پرانیستلو سره سم په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. ننګرهار میشتي د نړیوال بانک دغه چمتووالي هرکلي کوي. نن سبا چې دا کومه بانک جهاني چې اعلان کړی دی چې مونږ د مخکینۍ څه قرضې پاتې یا څه کارونه نیمګړي پاتې دي د دغه پروژې بیا پیل کوو. نو انشاءالله چې دا پروژه پیله شي. په ننګرهار کې ډېره ګڼه پروژې نیمګړې پاتې دي او باید دغه پروژې هم نظر کې ونیسي او دا بشپړ شي او د نور خلکو عوام خلکو ته هم کار به زمینه برابر شي، هم به دا پروژه به بشپړ شي. بچې کار زمینه برابر شي دا د خوشحالۍ خبره ده او اسلامي امارت د الله کامیاب لري چې په افغانستان کې امنیت راغی او کارونه مخ په وړاندې لاړ. مالی وزارت په خپل اعلامیه کې زیاته کړې چې د څېړنو له مخې نړیوال بانک له قراردادي شرکتونو څخه نږدې 45 میلیونه ډالر پور وړی دی چې دغه پور به په 4 پړاوونو کې له مالی وزارت سره په همغږۍ قراردادي شرکتونو ته ورکړي. ننګرهار کې هم ډېرې داسې پروژې شته چې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدي او کارونه یې په نیمه کې پاتې وو. د بانګ جهاني چې کومه اوس اعلان کړی او کار روان شوی دی په دغه رابطه باندې دا چې ننګرهار کې هم ډېرې پروژې نیمګړې پاتې دي او د بانګ جهاني نه نو که دا چېرته شروع شي انشاءالله د دې سره به ډېرو هیوادوالو ته د کار زمینه هم برابره شي او دغه نیمګړې پروژې به ټولې تکمیل شي. د سړکونو پروژې دي، نورې بعضې داسې پروژې شته دی. د نړیوال بانک د بیا فعالیت پیل یوازې 45 میلیونه ډالر پور ورکول نه دي بلکې په سیاسي، اقتصادي او رواني برخو کې افغانستان لپاره ډیر اهمیت لري. دې سره به افغانستان کې مالی سیستم منظم، پراختیایي پروژو پیل، خصوصي سکتور پیاوړتیا او بهرنیو پانګوالو ته به د کار زمینه برابر شي.